کم څوک چې د یو مسلمان بنده یو لیش ځمکه لاندې کړي، یو لیش په غصب سره په زور سره په ناحقه باندې د چا غریب مسکین د چا بېوسه او د ناچاره ځمکه لاندې کړي، نو دې سړي ته به الله رب العالمین 5 سزاګانې ورکوي په قیامت په ورځ باندې. او دا 5 واړه سزاګانې د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معلومیږي. او دا 5 واړه سزاګانې ډېرې خطرناکې سزاګانې دي. اولنۍ سزا یو به دې بنده ته الله وایي، حدیث کې راځي من ظلمه قید شبري، چا چې یوه لیش ځمکه لاندې کړله د بل مسلمان، یوه لیش ډېره خو لافري ده، صرف یوه لیش ځمکه یې لاندې کړله، نو یو حدیث کې داسې راځي چې دې بنده ته به د قیامت په ورځ باندې وویلی شي چې دا 2 ځمکې دننه سوری کړه، 2 واړه ځمکې دننه دې کې سوری وباسه. موږ او تاسو مثلا یو کوې مو باسو، اوس په اکثر مشیني کوې دي، که یو سړی راولګي او تسکوره ورسره وي او هغه دا ځمکه راکني، نو 50 ګزه کوې نشي ایستلی، او بیا دا 2 واړه ځمکې سوری کول دا ډېر ګران کار دی. نو الله رب العالمین به دلته وایي چې دا 2 واړه ځمکې سوری کړه، دا اولنۍ سزا شوله. دویم چې کله دا سوری کوي، الله رب العالمین به دې حدیث کې داسې راځي په بل حدیث کې چې دی بنده ته به الله وایي چې دا 2 واړه ځمکې د دې دا خاوره اوس په شا کړه او دا په دې میدان د محشر کې ګرځوه، او د هغه پورې ګرځوه تر څو پورې چې د حساب کتاب نه خلک فارغ شوی نه وي. د قیامت ورځ ډېره 50,000 کاله اوږده ورځ ده، دی په دې خپلو اوږو باندې ګرځوه. او دریم الله رب العالمین به طوقه من 7 ارضین، دا 2 واړه ځمکې به ورته الله رب العالمین د امیل په شکل باندې ورواړتی دې غاړې ته، امیل به دې الله جوړ کړي او دې غاړې ته به ورواړتی. څلورم په حدیث کې داسې کلمات او داسې جمله هم راغلې ده چې څلورمه سزا به الله دته دا وکړي چې په دې ځمکو کې به الله ورمنډي، ورخخ به پکې کړي. او 5م دا ده چې الله رب العالمین به دته غوسه وي، یعنې کوم بنده نه چې الله پاک ناراضه وي او الله ورته غوسه وي، د هغه د هېڅ د خیر تمه او د هغه باندې د هېڅ د رحم تمه نشته دی. دا 5 سزاګانې به دې بنده ته میلاویږي. اول سزا دا چې دته به وویلی شي چې دا 2 واړه ځمکې وکنه. دویم الله به وایي د دې دا خاوره په شا کړه او د قیامت په ورځ باندې ګرځوه تر څو چې د خلق د حساب کتاب نه فارغه شوی نه. دریم د دې ځمکې نه به ورته الله پاک امیل جوړ کړي او د دې غاړې ته به ورواړتی. څلورم په دې ځمکې کې به الله ورخخ کړي. او 5م به د ده نه الله پاک الله سره به دا په داسې حالت کې مخامخ شي چې الله به د ده نه ناراض وي او الله به په ده باندې غوسه وي.